بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې وخت سره سره به زه تاسو سره د ښه کتاب اډورټایزمنټ هم کوم او تاسو سره به ښه کتاب شریک کوم. نو نن خو ما تاسو ته د خپلې ډایرۍ نه یو غزل راوړی دی. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. دې کې دا تقریبا دا په 9/1/2021 کې لیکل شوی دی. د لیونو په پل مې پل پروت دی، لا مې منزل ته بلا مزل پروت دی. خلک ورانې آباد کړي، زه آباد ورانوم. زما عقل ته د شعور بلا مزل پروت دی. او د پښتون قام نه لوګیا شم قدم په قدم، د ټوپک نه تر قلمه دته بلا مزل پروت دی. او ستا د حجرې هغه محفلونه او هغه رنګونه، ستا د حجرې هغه محفلونه او هغه رنګونه، اوس د دود دستور ته بلا مزل پروت دی. او آخري شعر دی وایي چې د وخت په قدر لیونی څه پوهیږي، دروغو او لیونو په منځ بلا مزل پروت دی. ډیره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ، بریالي اوسئ. الله پامان.